په جرمني ژبه کې د کار اړوند مهمې جملې لکه ته څه کار کوې، ته چیرته کار کوې، څومره وخت کیږي کار کوې. د دې جملو ساختمان به نن یو ځای سره زده کړو چې وکولی شو د خپل کار یا د بل چا د کار اړوند څنګه پوښتنې وکړو او څنګه یې جوابونه ورکړو. د دې نه مخکې چې درس شروع کړو که لا تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې همدا اوس یې سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ. راځئ چې نوي لوست ته ادامه ورکړو. ګرانو لیدونکو، موږ او تاسې کولی شو خپلې پوښتنې په دوه ډولو سره ترسره کړو، په رسمي ډول او په غیر رسمي ډول سره. په لنډو ټکو کې بیا واضح کړم، رسمي ډول دا هغه ډول دی چې معمولا تاسو غواړئ یو چا سره مؤدبانه وغږیږئ، لکه په اداراتو کې استاد سره، مشرانو سره او داسې نور. غیر رسمي ډول دا معمولا دې کسانو سره موږ او تاسې له مخکې نه اشنا سو، لکه د کورنۍ غړي، دوستان او داسې نور. لومړی پوښتنه په رسمي ډول سره: Was machen Sie beruflich؟ تاسو څه کار کوئ؟ په غیر رسمي ډول سره یې کولی شو ووایو چې Was machst du beruflich؟ ته څه کار کوئ؟ جواب: Ich bin Lehrer. زه معلم یم. د یادونې وړ ده لکه څرنګه چې په پښتو ژبه کې د نارینه او ښځینه وظایف یا شغلونو ترمنځ فرق شته دی، لکه ډاکټر، ډاکټره په جرمني ژبه کې هم فرق کوي. معمولا ښځینه وظایف یا شغلونه په ان توري سره ختم کیږي. د مثال په ډول: Lehrer، Lehrerin، معلم، معلمه، Arzt، Ärztin، ډاکټر، ډاکټره، Ingenieur، Ingenieurin، انجینر، انجینره او داسې نور. دوهمه پوښتنه: Wo arbeiten Sie؟ تاسو چیرته کار کوئ؟ Wo arbeitest du؟ ته چیرته کار کوې؟ د دې پوښتنې هدف معمولا مکان یا د کومې کمپنۍ یا شرکت سره کار کول دي. که هدف د مکان نه وي، لاندې ساختمان د جملې تعقیب کړئ چې Ich arbeite in. له دې نه وروسته تاسو کولی شئ د خپل کار یا کوم مکان کې چې کار کوئ د هغې نوم واخلئ. د مثال په ډول: Ich arbeite in Berlin، فرانکفورت او داسې نور. که هدف د کمپنۍ یا شرکت نه وي، دغه لاندې ساختمان تعقیب کړئ چې Ich arbeite bei. له دې نه وروسته کومې کمپنۍ یا شرکت سره چې کار کوئ د هغې نوم واخلئ. د مثال په ډول: Ich arbeite bei Siemens او داسې نور. دریمه پوښتنه: Wann arbeiten Sie؟ تاسو کله کار کوئ؟ Wann arbeitest du؟ ته کله کار کوې؟ جواب: Ich arbeite von Montag bis Freitag. زه د دوشنبې نه تر جمعې پورې کار کوم. تاسو کولی شئ د خپلې خوښې ورځې پکې ذکر کړئ، او یا هم کولی شئ ووایئ چې Ich arbeite nur am Wochenende. زه تنها د هفتې په پای کې کار کوم. ګرانو لیدونکو، د مثال په ډول زما نوم احمد دی، زه انجینر یم، زه د زمنس کمپنۍ سره په دویسبورګ کې کار کوم، زه د هفتې 5 ورځې کار کوم. څنګه کولی شو چې همدا خبرې په جرمني ژبه کې په یو څو جملو کې ووایو؟ راځئ دا مثال یو ځای سره کار کوو. Ich heiße Ahmad, ich bin Ingenieur von Beruf, ich arbeite bei Siemens in Duisburg, ich arbeite 5 Tage die Woche. ګرانو لیدونکو، اوس راته تاسو د خپل کار اړوند په یو څو جملو کې په کمنټ کې ولیکئ. هیله ده چې یو څه به مو زده کړي وي. که لا تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې همدا اوس سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. Bis bald. Tschüss.